Assalamu alaikum او پخیر راغلی. Once again welcome to the class. Bismillahirrahmanirrahim. See you later. See you later. رستبه میلاو شو. See you later. رستبه میلاو شو. تاسو چاته وایي چې رستبه میلاو شو په انګلیش کې به داسې وایي See you later. رستبه میلاو شو. See you later. Of course. بالکل. Of course. بالکل. تاسو څوک خبره وکړي کنه او تاسو هغه ته وایي چې بالکل صحیح ده په انګلیش کې داسې وایي چې of course بالکل یا داسې هم ویلی شي definitely بالکل anyway به هر حال یا په هر ډول anyway په هر ډول یا په هر حال anyway په هر ډول یا په هر حال مونږ چاته وایو کنه چې anyway په هر حال بس دغه شان صحیح دی nothing هیڅ نه تاسو څوک وایي چې څه کوئ نو تاسو ورته په انګلیش کې جواب ورکوئ چې nothing هیڅ نه زه خو هیڅ نه کوم ناست یم nothing I'm doing زه هیڅ نه کوم attention please مهرباني وکړئ توجه وکړئ attention please مهرباني وکړئ توجه وکړئ مونږ چاته وایو کنه چې attention please ما ته توجه وکړئ داسې تاسو ویلی شئ keep away لرې کېده یا لرې اوسه دوه قسمه تاسو استعمالولی شئ چې یا لرې کېده یو څیز یا لرې اوسه زمانه داسې ویلی شئ keep away never هیڅ کله نه مطلب تاسو چاته خبره کوئ چې زه هیڅ کله داسې نه کومه نو تاسو چې څنګه داسې وایي چې هیڅ کله نه په انګلیش کې به د دې دپاره وایي never get back واپس لاړ شه مونږ چاته وایو که نه چې کور ته واپس لاړ شه یا پلاني ځای ته واپس لاړ شه مونږ ورته په انګلیش کې داسې وایو چې واپس لاړ شه get back واپس لاړ شه یا ورته وایي دکان ته واپس لاړ شه داسې ورته وایي get back make way لار راکه مونږ چاته وایو که نه چې لار راکه زه اوړمه نو هغو ته مونږ داسې په انګلیش کې وایي make way لار راکه څنګه لار راکه make way I swear زما دی قسمی مونږ په پښتو کې داسې وایو که نه زما دی قسمی چې دا خبره داسې شوې ده یا زما دی قسمی چې دا کار داسې شی په انګلیش کې مونږ داسې وایو I swear زما دی قسمی I swear what's going on څه روان دي مونږ یو ځای ته لاړ شو هلته تپوس کوو د چا نه چې څه روان دي په انګلیش کې داسې کوو what's going on څه روان دي carry on جاری وساتئ مطلب تاسو چې د یو څیز دپاره کوشش کوئ هغه جاری وساتئ نو په انګلیش کې داسې وایئ carry on جاری وساتئ carry on behave yourself خپله رویه صحیح کړئ د چا عادت د چا رویه خرابوي مونږ ورته وایو behave yourself خپله رویه صحیح کړئ be seated please مهرباني وکړئ کینئ په ولاړه ستړي شوئ مهرباني وکړئ کینئ be seated please مهرباني وکړئ کینئ be seated please مهرباني وکړئ کینئ hurry up تادی وکړئ مونږ چاته وایو چې تادی وکړئ مونږ په انګلیش کې داسې وایو hurry up تادی وکړئ ټایم دا وخت دی تادی وکړئ آزاد راځئ مونږ ورته په انګلیش کې وایو hurry up تادی وکړئ زر راځئ تاسو وایئ که نه چاته چې تادی وکړئ نو په انګلیش کې داسې وایئ hurry up don't ask me again زمانه بیا تپوس مه کوئ
Don't ask me again. زمانه بیا تپوس مکوئ. Don't ask me again. زمانه بیا تپوس مکوئ. ستاسو نه یو کس هغه بار بار تپوس کوي تاسو ورته وایئ چې don't ask me again. زمانه بیا تپوس مکوئ. Don't make a noise. Don't make a noise. شور مکوئ. مونږ چاته وایو شور مکوئ په انګلیش کې داسې وایو don't make a noise. شور مکوئ. Don't make a noise. Tell me truth. Tell me truth. ما ته رښتیا ووایه. Tell me truth. ما ته رښتیا ووایه. مونږ چاته وایو که نه چې ما ته دروغ مه وایه بلکې ما ته رښتیا ووایه نو په انګلیش کې داسې وایو tell me truth. ما ته رښتیا ووایه. Tell me truth. ما ته رښتیا ووایه. Tell me your story. Tell me your story. ما د خپله قصه وکړئ. Tell me your story. ما د خپله قصه وکړئ. تاسو څه قصه کړې ده یا په تاسو څه قصه تیره شوې ده هغه ماته وکړئ. موږ ورته داسې وایو tell me your story. ما ته خپله قصه وکړئ. I have done it. I have done it. ما دا کړی دی. I have done it. ما دا کړی دی. تاسو چاته وایئ که نه چې ما دا کار کړی دی په انګلیش کې ورته داسې وایئ I have done it. I have done it. ما دا کړی دی. I have done it. که تاسو انګلیش زده کول غواړئ هغه هم آنلاین نو بیا زموږ سره په دې واتساپ نمبر باندې رابطه وکئ. موږ به تاسو ته آنلاین چې دی پیس ټو پیس انګلیش درښایو او تاسو به د انګلیش د ویلو قابلان جوړو چې تاسو به انګلیش څنګه وایئ. که تاسو فرض کا د انګلیش په لیکلو باندې پوهیږئ او لږ شان په لوستلو باندې پوهیږئ نو هم مونږ به کوشش کوو چې تاسو ته د انګلیش ویل چې دی هغه پوره در وښیو. که فرض که تاسو غواړئ چې مونږ د ستاسو په آنلاین کورس کې اډمیشن وکړو نو زموږ سره هم اوس په دې واتساپ نمبر رابطه وکئ. مونږ به تاسو ته آنلاین انګلیش ډیر په ښه طریقه درښایو. بیا که تاسو امیزان زده کول غواړئ امیزان به هم مونږ تاسو ته درښایو. که څوک د راز ماسټر زده کوي که څوک د راز کورس زده کوي هغه هم زموږ سره رابطه کولی شي. که څوک مایکروسافټ آفیس زده کول غواړي ایکسل ورډ دا څیزونه زده کول غواړي نو هغو هم زموږ سره رابطه وکړئ. انشاءالله دا کورسونه موږ آنلاین خلکو ته ښایو او په خپل پوره کوشش کوو چې د انسان مزغو ته خبره کوزه کو او انسان چې دی هغه په هره خبره په هر څه پوهه کو.